د پاکستان لخوا افغانستان کې د ټي ټي پی د شتون او پرې د حملې اخطار ته د ملا یعقوب سخت غبرګون وایي که څوک د برید هڅه وکړي نو د سخت ځواب سره به مخ شي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د وروستیو کې پاکستاني چارواکي بار بار الزامونه لګوي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې شتون لري. افغان طالبانو سره همکاري کوي او دوی له همغه ځایه راځي پاکستان کې بریدونه کوي. دوی ګواښ هم وکړ چې که طالبان د ټي ټي پی پر ضد اقدام ونه کړي او یا هم دوی پاکستان ته ونه سپاري نو پاکستاني پوځ به افغانستان کې د یادې ډلې مرکزونه په نښه کړي. که څه هم ذبیح الله مجاهد ورته ځواب ورکړی و خو اوس ملا یعقوب میدان ته راغی او په رسمي توګه د پاکستان ادعاوې رد کړي. تازه خبر دا دی چې ملا یعقوب وایي ټي ټي پی افغانستان کې هیڅ مرکز نه لري. د طالبانو حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه تورونه رد کړل چې ګواکې ټي ټي پی په افغانستان کې مراکز لري. دغه طالب مشر په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي د پاکستاني چارواکو تورونه بې اساسه دي. تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې هیڅ شتون او مراکز نه لري. نوموړي ګواښ کړی چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي تر څو د ترهګرو ډلو په نوم پر افغانستان برید وکړي او که چیرې داسې کوم اقدام وکړي نو د اسلامي امارت د سخت او جدي عکس العمل سره به مخ شي. هغه همداراز پاکستان څخه غوښتي چې اجازه ورنه کړي تر څو داعشیان افغانستان ته دننه شي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو میاشتو کې لوړپوړي پاکستاني چارواکي تور پورې کوي چې د ټي ټي پی غړي افغانستان کې استوګن دي او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه تنظیموي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.